تازه خبر ځانګړي ځواکونه د هلمند او کندهار لویه لاره خلاصوي. دا چې تازه ځواکونه څنګه هلمند ولایت ته ورسیدل، څه یې ویلي دي، د طالبانو چیک پاینټونه به څنګه لرې کړای شي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. هلمند ولایت کې اوږدې ناامنۍ او سختې جګړې لا هم دې ولایت کې یو شمېر خلک بې کوره او د جګړې له ویرې له خپلو کورونو تللي دي. راپورونه وایي چې د هلمند او کندهار ترمنځ لاره لا هم تړلې ده. تازه معلومات دا دي چې د دې ولایت ته ځانګړي ځواکونه تازه رسیدلي دي ترڅو د هلمند او کندهار ترمنځ پرته لاره خلاصه او خلک له ستونزو څخه خلاص کړي. ویل کېږي چې د پردي لاره طالبانو چیک پاینټونه هم جوړ کړي دي او له موټرو خلک ښکته کوي چې د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره لښکرګاه ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي. یا ځواکونه د هلمند کندهار پر عمومي 601 نمبر شهره راغلي او پر لار راغلي او لومړي عملیات هم په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. ویل کېږي چې دې ولایت ته د پوځ لوی درستیز، د کورنیو چارو امنیتي مرستیال او د ملي امنیت لوی ریاست ولایتي مرستیال هم تللی ترڅو هلته د امنیتي وضعیت د ارزولو ترڅنګ د کندهار هلمند لوی لارې د خلاصون عملیات تعقیب کړي. د افغان پوځ لوی درستیز یاسین ضیا په خپلو خبرو کې سرتیرو ته وویل چې تاسو پوځیانو په هر حالت کې له خپلې خاورې او ولس څخه دفاع وکړه او د دښمن ته مو وښودله چې پیاوړي یاست او هیڅ خنډ ستاسو د پرمختګ معنی نشي ګرځېدلی. پرون د هلمند ولسونو ته ستاسو د قدمونو خاورې ښکلوي. ښاغلي یاسین ضیا د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د 601 نمبر لارې سره سره به نورې ټولې هغه سیمې امن چې امنیتي ځواکونه ترې په تکتیکي توګه شاتګ کړی دی. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار هلمند ترمنځ د لارې سړک او پلچکونو له منځه وړي ولس ځوروي، خو تاسې د بیرته رغولو اقدام کوئ او غواړئ ولس ته امن راولئ. تاسو اتلان یاست، اتلان. د هلمند په جګړه کې د پاکستانیانو په ګډون وسلوالو طالبانو سره القاعده هم مرسته کړې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.